السلام علیکم. په خلیج هیوادونو کې خصوصا په سعودي او دوبۍ کې تقریبا 1.5 میلیون پښتانه اوسېږي، خو په دې 1.5 میلیون پښتنو کې یوازې 15,000 پښتنو خلیج یعنی سعودي او دوبۍ وخوړله، او د باقي چې کوم 14 لکه 15,000 پښتانه دي دا بیا خلیج وخوړل، سرو ګرمۍ وخوړل، ستړیا او زحمتونه وخوړل. ولې دلته چې دا ټول پښتانه راشي په خپل ویزو باندې راشي یا ویزې په قرض باندې راخیستې، خو د صفر نه دلته شروع کی، په دې کې ځینې پښتانه مخکې لاړ شي، کمپنۍ جوړ کړي، خلک ورسره بیا کار کوي، خپل کورونه جوړ کړي، او ځینې پښتانه 20 کاله 25 کاله تیر کړي، هماغه په یو حالت باندې پاتې، هماغه یو ټکسي ته ناست دي، یا هماغه یو 15,000 3,000 2,000 ریاله تنخواه یې هماغې ته ناست دي، او 20 کاله وروسته د په کلي کې یا چېرته یو کورګی جوړ کړی یا نه جوړ کړی، او همدغسې خپله ځواني ختمه کړي ولاړ شي. د دې دواړو ترمنځ څه توپیر دی؟ د دې دواړو ترمنځ یو توپیر دی، د مایند سیټ. یوازې د دې دواړو ذهنیتونه بدل دي، بس نور د دې دواړو جسمونه، د دې دواړو قومونه، رنګونه، د دې دواړو حالت، د دې دواړو ابتدایي ژوند ټول یو شی وي، خو صرف مایند سیټ د دوی مختلف وي. ځکه ځینې خلک مخکې لاړ شي او ځینې خلک هماغسې ټول عمر په یو حالت کې پاتې شي. ګوره زه تاسو یو مثال درکړم. پخوا وختونو کې به چې کله یو سړی راپاسې د یو بادشاهت به د چا ختمو، نو بیا به د هغه بادشاه اولادونه هم ختمول، واړه واړه بچي به هغه به هم ختمول. آیا دی په دې باندې نه پوهېده چې زه یوازې باچا مړ کړم او د باچا وزیران هر څه شی ختم کړم، د اولادونو ته څه ضرورت ده چې زه دا وژنم؟ دا به په دې خاطر باندې کول چې د دې باچا د اولادونو یا د ده په د وینه کې چې کوم ولیعهد یا د ده په دې وینه کې کوم خلک را روان دي، د دوی مایند سیټ هم د بادشاهت دی. نو که چېرته زه دا پرېږدم، نو سبا همدغه مایند سیټ باندې دا سړی راپورته کېږي او ماته مشکلات جوړوي. نو ځکه به هغه کوشش کوو چې د بنیاد نه به خلک ختمول. نو دا مایند سیټ دومره یو مهم څیز دی چې دا د یو ماشوم، د یو ځوان، د یو هلک، یو سپینګیري، د یو پوخ سړي، دا ډېر فرق راولي د انسان په ژوند کې، د انسان په حالت کې. اوس راځو د دې پښتنو چې دا دلته کوم خلک اوسېږي، د دې دواړو ژوند لږ ګورو چې څنګه ژوند دی. یو قسم پښتانه چې کوم کامیاب دي، هغوی دلته راشي، صفر نه شروع وکړي، کال 2 کاله وروسته ورو ورو خپل کار روزګار شروع کړي، 15,000 10,000 20,000 ریال جمع کړي، د هغې نه بیا لږ نور خپل کار کوي، پرمختګ کوي، بیا ورسره 2 کسه 3 کسه 5 کسه 10 کسه کار کول شروع کړي، او بیا په همدې کې چې دا انسان مخ په وړاندې ځي او پرمختګ وکړي، خپل کمپنۍ جوړه کړي، او بیا خپل فامیل راولي، خپل بچي راولي، د خپلو بچو سره ژوند کوي، هغوی باندې تعلیمونه وکړي، خپل خاندان جوړ کړي، په کلي کې یو څوک غریب وي هغې سره مرسته کوي. دا بل مایند سیټ والا چې کوم پښتانه دي، دا 14 لکه او 15,000 چې کوم پښتانه موږ او تاسې کتلی شو، نو دوی 20 کاله 25 کاله دلته تیر کړي، 3 کاله 4 کاله وروسته دوی خپلو کورونو ته ځي، د خپلو بچو نه په کلونو باندې لرې په یو کوټه کې 10 کسان اوسېږي، 15 کسه اوسېږي، او هغه د قیدیانو په څېر 3 چته 4 چته کټونو کې اوسېږي، شړشمي بالښتونه یې په کوټو کې یو سوړ غوندې بوی وي، صفایي خیال نه وي، خوراک خیال نه ساتلی کېږي، یو بل سره په دې باندې لنجي چې ولا نن ستا نمبر دی، نن زما نمبر دی، نن د صفایي د فلانکي نمبر دی، نن د ډګري نمبر دی، او نن فلانکي ته 10 روپۍ پاتې دي، هغه بل ته 15 روپۍ پاتې دي، او فلانکي ته 10 ریاله پاتې دي، او دا او هغه د دوی په دې باندې لانجې چې دسترخوان په سر باندې ناست دي، نو دوی په دې باندې چې ولا نن د فلانکي ټک ټاکر د فلانکي ټک ټاکر سره لایف میچ دی، فلانکي ټک ټاکر وتښتېدل، او فلانکي ټک ټاکر یې طلاق واخیسته، او فلانکي ټک ټاکر یې ویډیو راغلی ده. دا د دوی ژوند دی. د دوی جنسي ژوند څنګه وي؟ خپلو بچو نه خو 15 کاله او 10 کاله لري، 3 کاله 4 کاله خو عادي خبره ده نن سبا دلته د مسافرو دپاره. خو دې جنسي ژوند کې هم چې د دوی په دې جنسي بېلاریو باندې ښکېل شي، څوک جړاګانو پسې ګرځېږي، څوک هلکانو پسې ګرځېږي، څوک فلپاینیو پسې ګرځېږي، چا چې د یو مرداري کلاس اچولی، څوک فلمونه ګوري، څوک یو شی څوک بل شی، په همدې کې د دوی د جنسي ژوند یې هم تباهي. نو هغه مایند سیټ جوړ نه وي، د مایند سیټ د نه جوړښت د لاسه دوی خو 20 کاله محتاج ژوند هم تېروي، 20 کالو کې دوی د ځان د آبادۍ دپاره هم څه ونه کړي، په 20 کلونو کې دوی د خپل فامیل سره هم ژوند تېر نه کړي، خپلو بچو سره هم ژوند تېر نه کړي، هغه هم د دوی د سرپرستۍ نه لري. 20 کاله پس چې دی ځي هلته ورته خپل بچی هم کاکا وایي، تره ورته وایي، د تره په نظر باندې ورته ګوري، او د دې تر څنګ الله ته هم ګنهګار شي. په دې خاطر باندې دا مایند سیټ یا ذهنیت جوړونه چې دی دا ډېر زیات ضرور دی چې ستاسې مایند سیټ. ګوره نن یو تقریبا 80 کاله مخکې یو لیکوالو د مارس په نوم باندې هغه یو کتاب ولیکو، سایکو سایبرنیټکس. په دې کتاب کې دا وایي چې هر انسان که غواړي چې خپل مایند سیټ جوړ کړي، باید د خپل شخصیت د یو تصویر په څېر ځان ته مخې ته کېږدي، او بیا دې تصویر ته وګوري چې دا انسان څه کولی شي، دا د څه مستحق دی. آیا دا د دې مستحق دی چې دا 20 کاله 25 کاله په سختیو کې تېر کړي او هېڅ هم جوړ نه کړي، یوازې یو لږ ځمکه واخلي، هغه هم وانخلي، او دلته ټول عمر ټکسیانې چلوي، ټول عمر دلته په غرمو کې تاویږي راتاویږي، په چوکونو کې ګرځېږي، خلکو سره دې نوکریانې کوي، مزدورۍ کوي، او که نه دغه تصویر کې چې دا کوم انسان دی دا د دې مستحق دی چې دی لږ مخکې لاړ شي، لږ کامیابي ترلاسه کړي. نو همدغه جدا جدا مایند سیټونه تاسې بدلولی شي، ستاسې ژوند بدلولی شي. دا کوم خلک چې کامیاب وي که نه، دوی چې 1 کال نیم تېر کړي، دوی وایي چې ولې زه 1.5 کال داسې تېر کړم، ولې زه 2 کاله 3 کال 4 کال د بل چا سره په مزدورۍ باندې، یا 4 کال چې دی زه په دې لږه محدوده تنخواه باندې، یا 4 کال زه په همدې یو ټکسي کې تېر کړم، ولې ما ته څه کول پکار دي چې زه لږ مخ په وړاندې لاړ شم. نو همدغه انسان همدغه په یو شان کنډیشن کې راغلی، همدغه شان یو قومیت باندې راغلی، یو پښتو، یو وطن، یوه ژبه،
یو مخکې لاړ شي ځکه چې دی خپل ځان لږ د ښه مستحق ګڼي چې زه باید لږ یو څه ښه لاړ شم په ژوند کې زه د ډېر څه مستحق یم خپل ځان په هماغه یو حالت کې ناکامه احساسوي کمزوری احساسوي او دغه بل انسان دا بیا پرمختګ هم کوي دا بیا مخ په دا بل انسان چې دی دا بیا وروسته پاتې شي نو زما د خبرې مقصد دا دی منظور مې دا دی د خبرې چې تاسې کله ژوند تېروئ نو همیشه دپاره په داسې حالت باندې په داسې مایند سیټ باندې ژوند تېروئ چې هغه ګروث مایند سیټ وي د پرمختګ مایند سیټ وي د یوې ورځې د بلې ورځې نه د ښه استحقاق مایند سیټ وي چې یاره زه د پرون مې چې کوم ورځ تېره کړه نن ورځ د دې نه باید زه ښه تېره کړم د پرون چې زه په کوم حالت کې یم نن ورځ باید د دې نه ښه حالت کې یم دا په دې سعودي کې او په دې دوبۍ کې او په نورو ځایونو کې ولې ځینې اجنبیان چې دی یا پښتانه دي یا هندیان دي یا نور داسې دي چې هغوی ډېر پرمختللی ژوند لري خپلې موټرې لري او کش او پش کې دي په ما باندې څه چل شوی دی چې زه د هغوی په څېر نشم کېدلی ولې زه د هغوی په څېر ژوند نشم کولی د هغوی په څېر کاروبار نشم جوړولی چې کله تاسې د خپل ځان نه دا پوښتنه کول شروع کړل ورو ورو به ستاسې مایند سیټ جوړېږي او چې کله ستاسې مایند سیټ جوړېدل شروع شول که نه نو تاسې به بیا د کامیابۍ په لاره باندې مځئ او د خپل ذهن به روزانه د دې دپاره استعمالوئ چې څه وکړم ما دپاره کمې پرمختګ لارې دي کوم طرف ته لاړ شم کومو خلکو سره تعلق جوړ کړم کومو خلکو سره زه کښېنم کوم ډول بحثونه زه وکړم کوم ډول کاروبارونو ته زه نظر وکړم څنګه زه ځان ښه کولی شم څنګه زه پرمختګ کولی شم نو چې کله تاسې سره دا سوالیان اشارونه راتلل شروع شي نو ستاسې به دا مایند سیټ هم بدلېږي او تاسې به د دې 14,95,000 پښتنو د حالت نه راوځئ د دې کرښې نه به راوځئ او ورو ورو به د دې 15,000 پرمختللو پښتنو په کرښه کې شاملېدل شروع کېږئ تاسې سره به بیا خلک هم کار کوي تاسې ته به بیا الله تعالی هم ګوره دا دنیا نه ده دا تاسې ته ستاسې د مایند سیټ مطابق خپل ځان درکوي که چېرته ستاسې مایند سیټ دا وي چې زه ټول عمر د همدغه یو ټیکسي او دغه یو حالت مستحق یم نو بیا به ټول عمر په همدې یو حالت کې پاتې او د دنیا به هم درته همدغه یو حالت درکوي او که چېرته ستاسو مایند سیټ دی چې زه د پرمختګ مستحق یم او زه باید څه وکړم او زه د ډېر څه مستحق یم د دنیا به بیا تاسې ته ډېر څه درکوي